الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مسلمانان ورونو زمن د فکری جګړې د درسونو سلسله شروع دا زمن ولسم درس ته تیرو درسونو کې موږ د صلیبي جنگونو درې مرحلې ذکر کړې وي او موږ دا خبره کړې وه چې په دغه مرحلو کې د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې څومره جنگونه شوي وو، په کومو تاریخونو باندې شوي وو، بیا د دې جنگونو شاته کم داسې اسباب وو چې صلیبي دنیا د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې جنگ کولو ته آماده کړله. په دې باندې تیرو درسونو کې موږ تفصیلي خبرې کړې وي. نننی درس کې به ان شاء الله تعالی موږ د پخوانو صلیبي جنگونو او د اوسنو صلیبي جنگونو ترمنځ څه مشابهتونه او څه مشترک علتونه، اسباب او عوامل ذکر کوو ان شاء الله تعالی. یعنی په هغه وخت کې چې د صلیبي جنگونو کم اسباب په نن وخت کې د نن دور د صلیبي جنگونو همغه اسباب دي. په دې باندې ان شاء الله تعالی خبره کوو. موږ مخکې دا خبره کړې وه چې نن سبا د مسلمانانو په ملکونو کې کم جنگونه روان دي دا صلیبي جنگونه دي. ولې؟ ځکه یو طرف ته مسلمانان د اسلامی نظام د حاکمیت لپاره او د مسلمانانو د حفاظت لپاره لګیا دي او په دفاعي جهاد کې مصروف دي، خو بل طرف ته صلیبي دنیا، غربي کفار او د هغوی دلته چې کوم مشرقي ملګري دي هغې د صلیبیانو د ګټو لپاره، د کفارو د فایدې لپاره لګیا دي د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې په جنگ کې مصروف دي. نو په دې خاطر باندې چې موږ د جهاد په میدان کې د تاریخ د تکرارېدلو نه استفاده وکړو، په دې خاطر او په دې غرض باندې نن موږ د پخواني صلیبي جنگونو او د اوسني صلیبي جنگونو ترمنځ څه مهم مشابهتونه ذکر کوو ان شاء الله تعالی. ورونو پخواني صلیبي جنگونه د مسلمانانو په خلاف باندې په هغه وخت کې شروع شول چې کله مسلمانان دننه په خپل کور کې د څلورو خطراتو سره مخ وو، او هغه څلور خطرات یا هغه مشکلات هغه داسې وو چې هغې دښمن ته زمینه برابره کړله، هغې صلیبیانو ته دا موقع په لاس باندې ورکړله چې هغه راپاڅېږي او د مسلمانانو په خلاف او د اسلام په خلاف باندې داسې یو عظیم جنگ اعلان کړي چې د ټول د یورپ ټول ملتونه راشي او په هغې کې برخه واخلي. نو دغه خطرات یا دغه مشکلات دا داسې مشکلاتو چې په دې کې هر خطر، هر مشکل ځان له د صلیبي جنگونو سبب، هر خطر، هر مشکل ځان له صلیبي جنگونو ته دعوت ورکولو. په دغه خطراتو باندې به نن خبره کوو ان شاء الله تعالی. په هغې کې یو خطر، یو مشکل چې هغه د صلیبي جنگونو سبب جوړ شوی و، هغه دا و چې په دغه وخت کې د مسلمانانو یو قوي او مضبوط خلافت او حکومت نه و، بلکې د یو قوي حکومت په ځای د یو مضبوط خلافت په ځای باندې د مسلمانانو ګڼ شمیر کمزوري حکومتونه وو. او هغه څنګه وو؟ هغه داسې وو چې په هغه وخت کې چې کوم مسلمان افریقا او کوم مصر په دې باندې د شیعګانو حکومت او شیعګانو په خپل هم د صلیبیانو خلاف جنگ نه کاوه، او چې کوم مسلمانان به هغوی په خلاف جنګېدل هغه به هم جنګ ته نه پرېښودله، الټه به رالګېدل او د مسلمانانو په خلاف به جنګ کاوه، مسلمانان به یې کمزوري کول. بل طرف ته جزیرة العرب، شام، عراق، هغه د سلجوقي سلطنت د زوال نه وروسته په ګڼو حکومتونو باندې ویشلی شو. بل طرف ته هند او خراسان، هغې د عربو سره هغه شانې کې پوځي او سیاسي اړیکې او رابطې نه وي. نو کلیسا ته یو موقع په لاس ورله چې مسلمانانو مضبوط حکومت نشته چې د خپل ځان نه دفاع وکړي، په ګڼو حکومتونو باندې ویشلی شوي دي، راشه او یورپ راجمع کا، صلیبیان راجمع کا او د مسلمانانو په خلاف د جنگ په میدان کې ودروه. بس هغه شانې کې وکړل او صلیبي جنګونه د مسلمانانو په خلاف باندې شروع کړل. نو په هغه وخت کې مسلمانانو ته دا خطر وو چې د مسلمانانو یو مضبوط حکومت نو ګڼ حکومتونه، نو د هغه خطر نه سبب جوړ شو د صلیبي جنګونو لپاره. نو بس صلیبیانو ته موقع په لاس باندې ورله وای چې راشه موقع رااله په مسلمانانو باندې حمله وکړه، صلیبي جنګونه شروع کړل. اوس نن سبا که موږ وګورو، نن سبا مسلمانان دغه خطر سره مخ دي، نو دغه خطر نه د صلیبي جنګونو سبب جوړ شوی دی. اوس هم چې دا صلیبي دنیا په مسلمانانو باندې دغه شانې کې راځي، مسلمانانو په ملکونو باندې حملې کوي،
مسلمانان وجني د مسلمانانو ملکونه بمباري د هغې وجه دا ده چې هغوی مسلمانان په 50 وړو ملکونو باندې ایښلي دي. په ځای د دې چې د مسلمانانو په نن وخت یو قوي حکومت وي، مضبوط یو حکومت وي، نو چې یو حکومت وي یو زور به وي، یو طاقت به وي. بیا صلیبي دنیا او کفرو دنیا داسې نشو کولی چې هغه په دغه یو مضبوط طاقت باندې راختي. خو هغوی مسلمانان ټوټې کړي دي، د یو مضبوط حکومت په ځای باندې 50 حکومتونه جوړ کړي دي، او 50 داسې حکومتونه جوړ کړي دي چې هر حکومت د غرب د کفارو د تاثیر د لاندې دی. د هر حکومت چې څومره دا حکومتونه دي په تشریعي لحاظ سره، په فکري لحاظ سره، په سیاسي لحاظ سره، په اقتصادي لحاظ سره د کفارو د غلامۍ د لاندې دي. یو حکومت داسې نشي کولی چې هغه د ځان نه دفاع وکړي. د دفاع کولو طاقت یې ترې نه سلب کړی. ولې؟ ځکه چې مسلمانان یې ټوټې کړي دي. د دفاع کولو طاقت به هله وي چې کله مسلمانان په اتفاق او په اتحاد وي، د مسلمانانو یو مضبوط حکومت وي، نو هله به مسلمانانو کولی شو چې د خپل ځان نه دفاع وکړي. اوس یې کمزوري کړي دي او هغوی چې کله د مسلمانانو خلاف جنګ کوي، نو چې کله هغوی د مسلمانانو په خلاف باندې جنګ کوي، اوس هماغه شانې کې دیش او څلوېښت ملکونه راجمع کېږي د مسلمانانو په خلاف جنګ. او زمونږ مسلمان ملت د دې نه دا عبرت وانخیستو، دا سبق یې وانخیستو چې دا خلک ولې راجمع کېږي زمونږ خلاف. چې دا خلک زمونږ خلاف راجمع کېږي، موږ ولې نشو کولی چې د دې خلکو په خلاف باندې راجمع شو؟ چې دا خلک راځي په موږ باندې حملې کوي، زما په کور کې ما وژني، زه ولې نه کوم چې مسلمان اتفاق او اتحاد شم او لاړ شم هلته په هغوی باندې حمله وکړم؟ خو دا نشي کولی زمونږ مسلمانان ملکونه. ولې نشي کولی؟ ځکه نشي کولی چې هر یو ملک ځان له د غرب د تاثیر د لاندې دی، هر یو ملک ځان له د کفارو د غلامۍ د لاندې دی. دا ټول غلامان کړي دي، د دوی راجمع کېدلی نشي، دوی یو ځای کېدلی نشي. ولې؟ ځکه چې د بل چا د غلامۍ د لاندې. نو ګورئ، هغه وخت کې چې مسلمانانو کم مشکل لرلو، دا هغه مشکل نه د صلیبي جنګونو سبب جوړ شو. نن وخت کې چې مسلمانان کم مشکل لري، د هغه مشکلاتو نه، د هغه مشکل نه د صلیبي جنګونو سبب جوړ شو. مسلمانان چې کله هغوی ټوټې ولیدل، بس هر یو راځي، هر کافر چې کولی شي راتللی شي چې په هر مسلمان باندې حمله کوي، کولی شي، ځکه بل مسلمان ورته څه ویلی نشي. بس هر چا له خپلې پولې متعین کړي دي چې هلکه ته به د دې پولې نه راوړې. بس که دې سړي سره ما هر قسم کار لرو، ستا حق نه جوړېږي چې ته د دغه پولې نه دې خوا راواوړې. مشکل چې په هغه وخت کې مسلمانانو لرلو او هغه مشکل د صلیبي جنګونو سبب جوړ شو، هغه دا چې هغه وخت کې د مسلمانانو په منځ کې څه ګمراه فرقې وي، ګمراه ډلې وي. یعنی هغه خلک چې هغه د اسلام د فکر او د اسلام د نظریې نه منحرف. دغه خلک داسې وو چې دوی به نور خلک خپلو باطلو نظریو ته رابلل. چې کوم مسلمانانو، صحیح مسلمانان، هغه به د خپلو باطلو نظریو ته را دعوت کول. بل طرف ته به چې کوم صحیح مسلمانان وو، هغوی به د کفارو په خلاف باندې جنګ کاوه، دوی به د هغې مخالفت کاوه، الټه به راتلل او د کفارو ملګرتیا به یې کوله، د صلیبیانو ملګرتیا به یې کوله. نو د دې مشکل نه مسلمانانو ته د صلیبي جنګونو سبب جوړ شو. بس هغوی له موقع په لاس باندې ورغله. لکه د مثال په تور باندې په هغه وخت کې په افریقا او مصر کې اسماعیلي شیعه، هغوی به خلک هم خپل باطلې نظریې ته رابلل، د مسلمانانو خلاف به هم کوو. مصر ته چې کله صلاح الدین ایوبي راتللو، نو دوی شیعګانو صلیبیانو ته پیغام ولېږلو چې د بار نه پې تاسو حمله وکړئ او د دننه به پې موږ حمله وکړو. ولې پې دا حمله کوله؟ د دې دپاره چې که دا صلاح الدین ایوبي مصر ته راشي، د دې شام نه، دمشق نه، نو هسې نو چې په دې مصر کې زموږ کوم باطل مذهب دی دا د منځه لاړ نه شي. نو صلاح الدین ایوبي مخالفت په دغه خاطر باندې کو، نو چا له لاس ورکو؟ صلیبیانو له لاس ورکو. دغه رنګې د حشاشینو په نوم باندې په جزیرة العرب کې چې کوم یو تحریک و، د اسلام خلاف، د عباسي حکومت خلاف فعالیتونه به کولو. دغه رنګې حاجان به حج ته نه پرېښودلو او شریعت یې چې کوم دی دا یې لغوه اعلان کړی. دغه ځان له یو تحریک و د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې. هغوی به هم د مسلمانانو په خلاف باندې د صلیبیانو سره لاس ورکولو، د هغوی سره به مرسته کوله. نو دا هغوی ته یو موقع میلاو شوله چې راشه مسلمانان خو خپل منځ کې وران دي او داسې وران دي چې د یو بل والو دپاره موږ له لاس راکوي، موږ سره مرسته کوي. نو بس دا هغوی یو مناسبه موقع وګڼله، راله په مسلمانانو باندې حمله وکړه او صلیبي جنګونه یې شروع کړل. اوس دې وخت کې
دې وخت کې مسلمانان دغه مشکل لري او دغه مشکل دې وخت کې هم د صلیبي جنگونو لپاره سبب جوړ شوی. لکه نن وخت د مسلمانانو ترمنځ دنه ډیر داسې ګمراه فرقې دي. اول خو به زه دا ووایم چې کله صلیبي دنیا د مسلمانانو په ملکونو باندې حمله کولې، مسلمانان په یو څو قسمه باندې. یو قسم هغه مسلمانانو چې سیکولر مسلمانان، بس د اسلام د نظریې خلاف، د اسلامي فکر خلاف، د سیکولر او د لیبرل نظریې خاوندان، یو دغه قسم خلک دي. لکه عام طور باندې موږ او تاسو په دې سوشل میډیا باندې ګورو، په الکترونیک میډیا باندې موږ او تاسو دغه خلک ګورو، یا نن سبا چې کوم زبداوي زمونږ کوم پښتانه چې د بار ملکونو کې ناسري د اسلام په خلاف، د اسلام د نظریې په خلاف باندې لګېږي غږیږي. یو دا قسم خلک، دا خو آلریډي لکه د هغوی ملګري. دویم نمبر په مسلمانانو کې سنیانو او دریم نمبر په کې شیعاګانو په غټه سطح باندې. بیا سنین چې کوم په مسلمانانو کې، نو یو قسم خو هغه خلکو چې هغه عام درباري خلکو، لکه هغوی لکه د جهاد د نظریې خلاف. دویم قسم هغه خلکو مذهبي خلک، سیکولر ځان ته نه ویل، ځان ته مذهبي خلک ویل، ځان ته ویل مذهبي خلک، خو دنه په حقیقت کې سیکولر، یعنی دا هغه مذهبي سیاسیانو چې هغوی د اسلامي نظام قیام په نبوي منهج باندې نه غوښتلو، بلکې په جمهوري منهج باندې غوښتلو. دا هغه مذهبي خلکو. نو دا هم آلریډي د جمهوریت د قانون د لاندې، د جمهوریت د لاندې، د سیکولریزم د لاندې. ان شاء الله چې کله موږ په جمهوریت او سیکولریزم باندې درس وایو، نو موږ به هلته بیا د دې خبرې وضاحت وکړو چې سیکولریزم زموږ معاشرې ته څنګه راغی، په کومه لاره باندې راغی، د کومې لارې انتخاب د هغې لپاره وشو. نو هغې باندې به ان شاء الله تعالی موږ خبره کوو چې سیکولریزم او جمهوریت دا یو شی دی. کوم سړی چې جمهوري دا به سیکولري، خو که هغه مولای، عالم، مفتي، هره بلای، خو چې دی جمهوري دی به خامخا سیکولري. ان شاء الله دا به زه بیا هلته په دلیل سره ثابتوم چې کله د جمهوریت په اړه باندې زموږ درسونه راورسېږي. نو یو هغه قسم خلکو چې هغوی ځان ته مذهبي خلک ویل، او دا اواز به هم لګو چې موږ د اسلامي نظام دپاره لګیو، موږ د اسلامي نظام د قیام دپاره لګیو، خو نبوي منهج یې پرېښو، په جمهوري منهج باندې کار کوو. دا هم د هغوی خلکو، د صلیبیانو خلکو. صلیبیان دې ته هم خوشحالېدل، ځکه چې هغوی خو جمهوریت راوړی زموږ د معاشرې ته د دې دپاره چې اسلام ته پې مخه بنده کړي. لکه ډاکټر اسرار صاحب یو بیان دی، هغه په هغه بیان کې ویلي دي چې نن سبا په پاکستان کې چې اسلام ته مخه بنده کړې ده او اسلام ته کوم غټ رکاوټ جوړ شوی دی، هغه مذهبي سیاسي جماعتونه دي. وګوره جمهوریت هغوی ایجاد کړی د دې دپاره چې کوم مذهبي مسلمانان مذهبي خلک دي او هغوی اسلام غواړي، هغوی ته به موږ ووایو چې ګوره تاسو له موږ په دې جمهوریت کې لار پرېښي ده که نه، بس خپل اکثریت راولئ، بس تاسو حکومت به راشي، اسلامي نظام به راشي. نو دا اصل کې د صلیبیانو خلک دي، ځکه چې د هغوی په غم باندې خوړلی کېږي، د هغوی دپاره لګیا دي کار کوي، اسلام ته مخه نیولې ده. او بیا پکې داسې هم کېږي چې دغه خلک بیا راپاڅېږي او د شیعګانو سره پکې اتحادونه کوي او د هر قسم خلکو سره پکې اتحادونه کوي. حالانکې شیعګان دا دریم قسم خلکو د مسلمانانو په منځ کې، او دا هغه خلکو تاریخ ګواه دی چې دوی هېڅکله هم د صلیبیانو په خلاف باندې سنیانو سره مرسته نه ده کړې، بلکې بالعکس د سنیانو په خلاف باندې د کفارو سره مرسته کړې ده. لکه د عراق تاریخ تاسو وګورئ، عراق کې د امریکې مرسته ایران ولې کوله؟ د دې لپاره چې په عراق کې د سنیانو حکومت رانشي. دغه رنګې په د شام مرسته ایران ولې کوي؟ د دې لپاره چې هلته د سنیانو حکومت رانشي. نن الحمدلله هلته د سنیانو حکومت راغلی دی. نو ګورئ چې په کوم ځای کې شیعو دی به د صلیبیانو ملګری. افغانستان ته چې کله امریکا راله، افغانستان کې چې څومره شیعګانو چې څومره وو، هغه ټول د صلیبیانو ملګري، هغه ټول د هغوی ملګري وو، د هغوی سره په حکومت کې وو. دغه رنګې که موږ د پاکستان د شیعګانو خبره وکړو، نو دا هم د جهادي فکر، د جهادي نظریې د مسلمانانو خلاف دی. دوی هم دا نه غواړي چې د مسلمانانو دی د سنیانو دی یو داسې نظام راشي چې څومره په یو ځای کې شیعګان مضبوطېدل، هلته به صلیبیان مضبوطېږي. نو خبره اوږده شوله، حاصل او خلاصه د دې خبرو دا دی، وروسته چې کومه خبره موږ وکړله چې دلته په دې اوسني صلیبي جنګونو کې د دې لپاره مهم سبب نن سبا دور کې هغه دا دی چې د مسلمانانو ترمنځ ډېرې داسې ډلې دي، منحرفې ډلې دي، منحرفې فرقې دي چې په ځای د دې باندې چې د مسلمانانو سره مرسته وکړي، الټه رالګېږي او د کفارو سره مرسته کوي. نو هغه سبب جوړ شو د دې صلیبي جنګونو دپاره. انشاءالله چې کوم نور دوه خطرات نور داسې پاتې دي، په هغې باندې به انشاءالله تعالی په راتلونکي